قیامت پورې چلیږي او د ریحان نوم به نه ختمېږي. یاد به لري، یاد دا نو ټول امت دپاره یې ځان شهید کړی دی. دوستانو تاسو چې کوم د ریحان زیب پلار د خبرې واورېدې نو په دې کې ډېر زیات تکلیف پروت دی، درد پروت دی، خو د ډېر صبر کړی دی. بس کاکا زه نور څه نشم ویلی، خو الله جل شانه دې تاله ډېر عمر درکړي، تاله د زړه صبر درکړي الله. نو بس دغه ریحان زیب قاتلان دي، الله تباه او برباد کړي. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया. دوستانو فیسبوک ته رالمه نو تا غریب بابا دې مخې ته راغی د تپوسونه دې کول چې ریحان زیب چا وجلی چا مړ کړی دی. نو دې بابا عجز بابا ورته وی ریحان زیب ټول امت دپاره شهید شوی، ټول عالمو دپاره، پاکستان دپاره شهید شوی دی. دوستانو خبره ډېره اوږدوم نه، خو بس دومره وایم چې ټول سوال کوئ الله ریحان زیب وبخي، ریحان زیب د کور ورته زړه صبر ورکړي او دا ریحان زیب قاتلان زر تر زر ګرفتار شي او هغوی ته پانسي ورکړی شي. موږ به خوشحاله شو، په چین به شو. دا دغه چې کوم دي دا قاتلان دا د موږ دغه ته زما د قوم ته وښیئ او ښکاره دي چې زما ورسره نور څه کار نشته. ما ورسره دقه یاره بابا ستا حوصلې ته ستا جرأت ته سلام کوم. دوستانو دا ویډیو ډېر شیر کړئ، مخکې پوځئ.